یو بریکینګ نیوز دا وخت تاسو سره شریکو. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې د دهشتګردو په یوه حمله کې د یو پولیس اهلکار د شهید کېدو اطلاعات ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې د ډیره اسماعیل خان په مورګه حسن خیل علاقه کې د دهشتګردو په یوه حمله کې اسسټنټ سب انسپکټر دین محمد شهید شوی دی. همدغه شانتي کې پولیسو ویلي دي چې د هغوی په جوابي کاروایی کې 3 دهشتګرد هم وژل شوي دي. د پولیسو وینا ده چې دغه حمله د ډیره اسماعیل خان په مورګه حسن خیل علاقه کې د دهشتګردو له لوري شوې ده چې پکې یو اسسټنټ سب انسپکټر د دین محمد په نوم باندې چې په درازنده پولیس سټیشن کې تعینات و، هغه په دغه حمله کې شهید شوی دی. د پولیسو وینا ده چې دوی هم جوابي کاروایی کړې ده چې پکې 3 دهشتګرد وژل شوي دي. د دې نه وړاندې هم د 8 فروری د الیکشن په ورځ باندې په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو موبایل باندې حمله شوې وه چې پکې 4 پولیس اهلکار شهید شوي وو، او د الیکشن نه وړاندې هم دغلته کې په درازنده کې د پولیسو په یوه تاڼه باندې شوې حمله کې 10 پولیس اهلکار شهید شوي وو. د دې ترڅنګ تیر کال د دسمبر په 12 نیټه باندې هم دغلته په ډیر اسماعیل خان کې د دهشتګردو په حمله کې چې په یو چک پوسټ باندې کړې وه 22 پورې د پاک فوج اهلکار په هغې کې شهید شوي وو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مختلفو علاقو کې په دې وروستیو کې په پولیسو FC او د پاک فوج په ځوانانو باندې دغه شانتي کې حملو کې تر ډیره حده پورې اضافه راغلی ده چې پکې د زیاتره حملو ذمہواري TTP او داعش ډلو په غاړه اخیستې ده. د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.